السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. نن زموږ د درس موضوع دی se présenter en français، یعنی په فرانسوي ژبه کې خپل ځان معرفي کول. یعنی څنګه کولی شو چې په فرانسوي ژبه کې خپل ځان معرفي کړو. دا ټول په دې درس کې تشریح کوم. ویډیو تر اخره را سره وګورئ، انشاءالله ډېر ښه به ورباندې پوه شئ. راځئ چې اوس درس شروع کړو. Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? ستاسو نوم څه دی؟ کله چې تاسو نه دا پوښتنه کیږي ستاسو نوم څه دی، تاسو په مختلفو بڼو ځواب ورکولی شئ. لومړی بڼه je m'appelle، je m'appelle، je m'appelle، زما نوم دی. په دې شکل سره ځواب ورکولی شئ. وروسته خپل نوم اخلئ، لکه je m'appelle فضل، je m'appelle فضل، je m'appelle فضل، زما نوم فضل دی. یا پوره نوم ورته اخلئ چې خپل نوم هم ورته اخلئ او تخلص یا کورنی نوم هم ورسره اخلئ. je m'appelle فضل پاشا خیل، je m'appelle فضل پاشا خیل، زما نوم فضل کریم پاشا خیل دی. په دې شکل سره هم ځواب ورکولی شئ. je suis، je suis، je suis، یعنی زه یم. لکه je suis فضل، je suis فضل، je suis فضل، زه فضل یم. je suis فضل پاشا خیل، je suis فضل پاشا خیل، زه فضل پاچا خیل یم. تاسو په دې دواړو شکلونو سره ځواب ورکولی شئ او د دریم بڼې سره هم ځواب ورکولی شئ. moi c'est فضل، moi c'est فضل، moi c'est فضل، یعنی زه فضل یم. mon prénom est فضل، mon prénom est فضل، mon prénom est فضل، زما نوم فضل دی. mon nom de famille est پاشا خیل، mon nom de famille est پاشا خیل، mon nom de famille est پاشا خیل، زما کورنی نوم پاچا خیل دی. کله چې تاسو نه د خپل نوم پوښتنه کیږي نو تاسو کولی شئ چې په مختلفو بڼو ځواب ورکړئ. دویم سوال vous avez quel âge؟ vous avez quel âge؟ vous avez quel âge؟ تاسو څو کلن یاست یا ستاسو عمر څه دی، یعنی څو کلن یاست. دې سوال لپاره هم تاسو په مختلفو بڼو ځواب ورکولی شئ. j'ai 40 ans، j'ai 40 ans، j'ai 40 ans، زه 40 کلن یم. je suis âgé de 30 ans، je suis âgé de 30 ans، je suis âgé de 30 ans، زه 30 کلن یم یا زه 30 کاله عمر لرم. je suis né en 2005، je suis né en 2005، je suis né en 2005، زه په 2015 کال کې پیدا شوی یم. je suis né le 5 avril 2004، je suis né le 5 avril 2004، je suis né le 5 avril 2004، زه په 2004 کال کې اپریل د میاشتې په 5مه نیټه پیدا شوی یم.
Ma date de naissance, c'est le 1er août 1995. Ma date de naissance, c'est le 1er août 1995. Ma date de naissance, c'est le 1er août 1995. زما د پیدایښت تاریخ 1995 کال اتمې یعنی د اګست د میاشتې اوله نیټه دی. Quelle est votre nationalité? Quelle est votre nationalité? Quelle est votre nationalité? یعنی تو د کوم هیواد تابعیت لري یعنی ستا نشنالیټي څه دی. Je suis français. Je suis français. Je suis français. زه فرانسوي یم. یا په دې شکل هم ځواب ورکولی شي. Je suis de nationalité française. Je suis de nationalité française. Je suis de nationalité française. زه فرانسوي یم یا زه فرانسوي نشنالیټي یا تابعیت لرم. په دې شکل هم ځواب ورکولی شي. Je suis d'origine afghane. Je suis d'origine afghane. Je suis d'origine afghane. زه افغان یم یا زه د افغانستان تابعیت لرم یعنی زه افغان نژاد یم. Je suis étudiant. Je suis étudiant. Je suis étudiant. زه شاگرد یم. étudiant شاگرد نارینه لپاره استعمالیږي. étudiante شاگرده یعنی جنۍ لپاره استعمالیږي. په آخر کې او اضافه کو او تی تلفظ کو. étudiante. Je suis collégien. Je suis collégien. Je suis collégien. زه د کالج زده کوونکی یم. کولیژن کالج زده کوونکی هلک لپاره استعمالیږي. کولیژن 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 یعنی د کالج زده کوونکی جنۍ لپاره استعمالیږي. Je suis lycéen. Je suis lycéen. Je suis lycéen. زه د لیسې زده کوونکی یم. لیسیان لیسیان د لیسې زده کوونکی هلک لپاره استعمالیږي. لیسین 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 د لیسې زده کوونکی جنۍ لپاره استعمالیږي. که چیرې ویډیو مو خوښ شوی وي نو لایک او شیر کړئ چې نور ملګري هم وویني. چینل سبسکرایب کړئ، زنګ په علامه باندې کلیک کړئ. هر کله چې یو نوی درس شیر کړو نو تاسو لپاره یو خبرداری یا نوټیفیکیشن درشي او ویډیو ووینئ.